بچوله چې مونږ نه ږدو نومونه په پښتو کې بچوله چې مونږ نه ږدو نومونه په پښتو کې سبا له به هغه څنګه لیکي خطونه په پښتو کې هغه ملا مې خوښ دی او هغه مې د زړه سر دی هغه ملا مې خوښ دی او هغه مې د زړه سر دی چې لیکي مینانو له ساختونه په پښتو کې شروع کوم د الله تعالی د هغې سپېڅلي نوم نه د چا په لاس کې چې د ټول کائنات اختیار دی راغلو ټولو ادیبانو شاعرانو عالمانو پوهانو زما ملګرو مشرانو کشرانو امزول السلام علیکم خوږو ملګرو نننۍ دا مقدسه غونډه چې دا د پښتو ژبې د پرمختګ دپاره ده زمونږ د پښتو ژبې یو ځانګړی تاریخ دی د دې یو داسې مقام دی چې دا مونږ په دې باندې فخر کولی شو دا زمونږ په یادو ژبو کې یوه ژبه ده خو د بده مرغه په افسوس سره زه دا خبره ویم او دا موږ منو چې زمونږ نوی نسل چې کوم دی نو هغوی په د پښتو په لوستلو کې او په لیکلو کې ډېر کمزوري دي بلکې که موږ دا ووایو چې هغوی په دې خبره باندې فخر کوي صدر صاحب چې پښتو موږ نشو لیکلی او نه یې لوستلی شو نو هغو د دې خبرې په فخر باندې دا خبره کوي نو زه خپلو شاعرانو دې ملګرو ته دا خواست کوم چې د دې پښتو تاسو چې کوم خدمت شروع کړی دی یقینا دا یو عبادت دی تاسو ته زه په دواړه لاسه باندې سلام کوم او ستاسو د دې هلو ځلو ستاینه کوم او ستاسو ډاډګیرنه کوم چې تاسو دا قسمه پروګرامونه چې دي هغه بار بار ارینج کوئ او کوئ او د پښتو د ژبې لا تاسو دوام ورکوئ ترقي ورکوئ او پرمختګ طرف ته بوځئ نو ستاسو ډېره ډېره شکریه د دې نه وروسته زه د حمیدالرحمن همدرد صاحب د دې ټولنې کومه چې هغې دا جوړه کړې ده نو هغوی له شاباشي م ورکوم او مبارکي ورته ووایم چې هغوی دا ټولنه جوړه کړه او بیا دا قسمه پروګرام یې دلته کې ارینج کو چې په هغې کې موږ هغه خوندور شاعران واورېدو د چا شعرونه چې زموږ دپاره سبق آموز دي صدر صاحب زما په خپل ژوند کې د یو شعر په وجه باندې ډېر بدلون راغلی دی او زه دا د دې خبرې برملا اظهار کوم چې دغه یو شعر چې دی د روغاني صاحب ده چې کله زه په 14 جماعت کې وم نو زما په خپله باندې د سبق نه زړه تور شوی و کالج ته چې بتلم لکه سړی چې ماشوم په زور باندې لیږي نو دغه یوه قطعه چې ما واورېده وایي په محنت دې خپل تندی ټوټې ټوټې کا په محنت دې خپل تندی ټوټې ټوټې کا دا مې واوره چې تندی به دې بنا شي د پرون خوب خو دې نن تاریکه شپه کړه د پرون خوب خو دې نن تاریکه شپه کړه نن بیدار شه چې سبا خو دې رڼا شي نو زما په دې ژوند کې د دې یوې قطعې ډېر بدلون راوستی دی او زه واپس د خپل کم لاین نه چې زه اوټ شوی وم نو زه واپس دې ته رالم نو د شاعرانو چې کومې خبرې دي یقینا ما چې اوس کوم شعرونه واورېدو ستاسو په دې شعرونو کې چې کوم خوند دی په دې کې چې کوم تاریخ پروت دی کومې خبرې چې دي نو یقینا د نن نه 50-60 کاله بعد 100 کاله بعد به دا شعرونه خلک اوري او د تاریخ هغه روح چې هغه زموږ نه پټ شوی دی یا پټ کولی کېږي نو د دې شاعرانو په دغه شعرونو کې دغه موجود دی نو زه ستاسو په دغې زیار باندې تاسو له شاباشي در کوم او ډاډګیرنه در کوم او یو پیر بیا حمیدالرحمن همدرد صاحب چې دا کم قدم پورته کړی دی یقینا زمونږ یو استاد به خبره کوله موږ ته په سکول کې چې زما یو زوی دی کله چې هغه زمونږ نه خفه شي نو هغه مطالعې ته کښېني سبق ته او بیا هغه ناسي موږ ته وایي چې راپاسه خو هغه د سټډي نه راپاسي د سبق نه راپاسي نو موږ وایو چې پرېږده چې دی دا سبق ووایي نو اگر چې د حمیدالرحمن همدرد صاحب دا کم کار چې دی دا ښه نه دی چې دی د یو ټولنې نه جدا شوی دی خو زمونږ د عام وګړي دپاره دا یو ښه یو قدم د پورته کړی دی چې بار بار به دا قسمه پروګرامونه منعقد کېږي او دا قسمه زیار به کېږي نو زه دوی له بیا مبارکي ورکوم او د خپل طرف نه د نورو ملګرو وي چې د دوی به موږ قدم په قدم د دوی ډاډګیرنه به کوو د دوی به موږ ملاتړ جوړېږو د دوی به موږ هغه خدمات کوو کوم چې
زمونږ د وس نه زیاتی ځکه چې دوی زمونږ د مورنۍ ژبې خدمت کوي او زمونږ د مورنۍ ژبې چې څوک خدمت کوي نو هغه زمونږ د سر تاج دی ځکه چې زمونږ دا ژبه چې دا خو ختمېدی نشي خو ځینې عناصر داسې دي چې هغه د دې لپاره هغوی هغه اهلي ځلې جوړې کړي چې د دې ژبې د ختمېدو کوشش کوي په دې ژبه کې نور ټکي رامنډي په دې ژبه کې د ختمېدو لپاره په کورس کې هغه مواد شاملوي چې دې ژبې له اهمیت نه ورنه کړی شي نو زه به د سکولونو کې به مخکې به زما دا خیال و چې به د ګورنمنټ سکولونو کې کار کېږي خو اوس زما به د ګورنمنټ سکولونو کې هم د هغوی سره واسطه راله نو د پښتو ژبې لپاره ډېر کم کار کېږي دا زمونږ بحیثیت ستاسو د شاعرانو ادیبانو د پوهانو عالمانو دا یو فرض جوړیږي چې تاسو د خپلې د دې ژبې د پرمختګ کوشش وکړئ چې د خپلو بچو زموږ چې د کم را روان کم نسل دی چې موږ د هغوی د دې سره هغه کم جوړښت چې دی هغه وساتو موږ دا هغوی له د پښتو کتابونه ورکو موږ د هغوی سره په پښتو کې خبرې وکړو هغه ټکي او هغه خبرې چې هغه په پښتو ژبه کې دي چې هغه د هغوی ذهنونو ته راوستی شي او د دې مشاعرو دا پروګرام چې دی هر پښتن له پکار ده چې په خپل بیټک کې په خپله دیره کې او په خپل ځای کې د دې هغه موږ انعقاد وکړو نو زه ستاسو د راغلو ټولو مشرانو په پینډال کې چې کوم ملګري ناست دي او ټول او خصوصي طور باندې د همدرد صاحب شکریا ادا کوم او همدرد صاحب لا بیا ډاډګیرنه ورکوم چې ستا موږ ملګري یو ستا سره به موږ ولاړ یو ستا د هلې ځلې چې دا اول هم وې خو صرف هغه پوزیشن دی بدل شو نو دغه پوزیشن کې هم موږ ستا سره انشاءالله ولاړ یو او ستا به موږ دغه شانتې مرسته کوو لکه د خپل ورور لکه د خپل مشر انشاءالله او ستاسو دغه توقع لرو چې تاسو به دغه شانتې د دوی سره هغه مرسته کوئ یو شعر صرف د اردو دوی ته ډالۍ کوم شوق परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो वरना कौवे भी हवाओं में उड़ा करते हैं